د شریعت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمې د سورة الشورا له لومړي آیات نه تر 45 آیات پورې. هیله ده چې تر پایه راسره واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. د ملي تلویزیون او رادیو ټول اوریدونکو لیدونکو ته بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د نن ورځې تفسیر او ترجمه به د 15 سپارې د سورة الشورا نه شروع کیږي. حوامیمو کې سورة الشورا ان شاء الله بتوفیق الملك العزیز العلام. سورة الشورا مکیه، دی سورت ته سورة الشورا وی. وروسته به لفظ شورا راسی وامرهم شورا بینهم، وامرهم شورا بینهم. تقریبا د دې سورت په 10 آیات کې راځي الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم. مکی سورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخته نازل شوی. 42 سورت ته په اعتبار ترتیب عثماني سره حضرت عثمان قرآن کې لیکلی. 25 سورت ته په اعتبار د ترتیب نزولی سره الله را نازل کړی. آیاتونه 53 رکوعات 15 رکوعات باندې مشتمل سورت. د دې سورت کلمات 860 کلمات لري. حروف 3588 حروف لري. بسم الله الرحمن الرحیم. مناسبت بین سورتین ډیر مناسبات دي. یو مناسبت دا مغم مکی د دام مکیو، التم پاول کې حامیم، دلتم پاول کې حامیم. التم مناسب الله تعالی بیان کړیو کتاب فصلت آیاته، او دلته الله تعالی په سورة الشعراء کې د دې کتاب بیان کې وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. متقدمین علما وی الله اعلم بمراده بذلک. مخکم د علماء تفصیلم کړی چې څوک په کې تعویل کې څوک علم الله تعالی تسپاري. متاخرین بعض علما په کې تعویل کوي. هغه تعویل دسه کوي ح معنا حکم، میم معنا معارف، ح معنا حکم، میم معنا معارف، عین معنا عمت، سین معنا صور، قاف معنا قرآن. عجیب تعویل پکې کوي. ح معنا حکم، میم معنا معارف، عین معنا عمت، سین معنا صور، قاف معنا قرآن. حکمه و معارفه، دی قرآن کریم حکمتونه و معارف. عمت عام دی صور القرآن، ټول صورتونه دی قرآن لره. دی قرآن کریم حاکم حکم و معارف په ټولو صورتونه دی قرآن کې شته. حکمه و معارفه عمت صور القرآن. كذلك امدارنگ یوحی الیک اللہ تعالی وحی کی تاتا ویل الذین غکسانت من قبلک چی دیتا نمختی. یوحی دی پارا پاعل ذکر کی، اللہ تعالی پاعل ذکر کی. یوحی وحی کی اللہ تعالی تاتا مخکنوی کسانتا څوک اللہ خدای کم خدای هسه خدای العزیز الحکیم صفتین دی اللہ تعالی دی چې عزیز ذات او صاحب د حکمت تا. له د مقدم که معنا د خاصوالی پکې راځي. له خاصتا خاص کر الله دی پاره ما هغه شیان دی فی السماوات و ما فی الارض چې په اسمانونو ځمکو کې دي. وهو العلی، الله تعالی لوی د شانن، العظیم سلطانا، الله تعالی په اعتبار د سلطان او د حکمت سره لوی ده. کافران الله تعالی وی دومره غلط نسبت الله تعالی ته کوي. قریب ده چې د اسمانونه وچاودیږي، قریب ده د ځمکې وچاو اسمانونه وچاودیږي. د دوی د غلط نسبت نه. کوم غلط نسبت
چې رب ذوالجلال ته نسبت دی ولد کې. 3 ترجمې کو. تکاد السماواتو قریب دی اسمانونه یتفطرن چې وشکیږي وچاودیږي من فوقهن د پاسنه. ولې وچاودیږي؟ یا من عظمت الله تعالی من هیبت الرحمن من عظمت الله تعالی د خدای د عظمت نه. یاره الله تعالی دومره عظیم ذات ته قریب د اسمانونه وچاودیږي د خدای د عظمت او د خدای پاک د هیبت نه. یو یا دویم یتفطرن قریب د اسمانونه وچاودیږي من کثرت الملائکه د وجې د کثرت ملایکو نه. احادیثو کې راځي اسمان کې یوه ولې ځای نشته ده چې هلته د ملک ټنډه رب ذوالجلال ته په سجدې باندې لګېدلې نه نو من کثرت الملائکه. دریم تکاد السماوات قریب د اسمانونه یتفطرن چې وشکیږي من قول الکفار بنسبت الولد الیه تعالی چې کفار نسبت د بچي کوي چاته؟ الله تعالی ته. دا دومره غلط نسبت ده، دا دومره بېغیره بتره کنزل ده، دومره بده کنزله ده. قریب د اسمانونه وشکیږي من فوقهن د پاسنه. والملائکة ملائکه یسبحون تسبیح وی بحمد ربهم متلبس په ثنا د خدای سره. ویستغفرون دا ملائکه د رب ذوالجلال مغفرت غواړي، خدمتونه کوي. خدمت مغفرت ته چا دپاره؟ لمن فی الارض هغه چا دپاره چې په ځمکه کې د مؤمنانو دپاره. الا خبردار ان الله هو الغفور الرحیم، الله بخونکی ده رحم کوونکی ده. والذین تخویب د مسلمانانو ښه والذین الله تعالی وایي کسان اتخذو چې دوی نیولی ده من دونه د الله تعالی نه سوا اولیاء دوستان خدایان چې الله تعالی نه سوا نور خدایان نیولي دي. الله حفیظ علیهم، الله تعالی ساتونکی په دوی باندې. وما انت علیهم بوکیل، پیغمبر ته نه په دغه کافرانو باندې بوکیل مسلط کړی شوی وکیل نه. وکذلک همدارنګه الله تعالی وایي اوحینا الیک موږ وحی کړی. وکذلک همدارنګه لکه الله تعالی دپاره زمیني او اسماني مخلوق ده. کذلک همدارنګه اوحینا الیک موږ وحی کړی تا ته د چا؟ قرآنا د قرآن عربیا په زبان عربي سره. څه دپاره؟ لتنذر ام القرى چې ته وډار کې اصل د کلو. ها ام القرآن مکه معظمه مراده. د قرآن کریم مخاطب اولا بذات چې دی اولا مخاطب د قرآن عرب دی. لتنذر ام القرى چې ته وډار کې اصل د کلو چې مکه معظمه ده. ومن حولها هغه څوک چې چاپیر دی د مکې معظمې نه دي. وتنذر ته وډار کې خلک په دقه قرآن سره یوم الجمع لورځ د جمع نه. پرون سپاره کې ګوره د قیامت ډیر نمونه راغلي ښه او ځای ځای د قیامت د ورځې نمونه راځي. پرون یو نوم د قیامت د ورځې راغلی یوم الطلاق د ملاقات ورځ ده. عابدین او معبودین، ظالمان او مظلومین، همدارنګه الله او مخلوقات دا به سره ملاقي کیږي. یوم التنادم راغلی، بعضې به بعضو ته آواز کوي. یوم الازفه هم راغلی و. ازفه معنا نږدې، روز قیامت هم نږدې ده. کل ما هو آت فهو قریب. او یوم الجمع ورته وایي ولې یجمع فیه الاولون والآخرون. روز قیامت میدان د حشر د عدالت په کوم میدان چې د زمین د پدې کې به اولین او آخرین الله تعالی جمع کوي. لا ریب فیه نشته د شک په دغه ورځ کې. فریق فی الجنت په هغه ورځ کې به تقسیمي یو ډله دي که انسانانو به په جنت کې و فریق یوه ډله په السعیر په جهنم کې به. ام القرى مخکې مې بیان د امهاتو کړی مسلمانانو. ام القرى ام الفضائل د تمام کمالات مور. ام الرذائل د تمام رذیله اخلاق مور. همدارنګه ام الخبائث د خبیثه کارونو اصل مور، یعنی ام الخبائث، ام الطعام، ام الندامه. د دې بیان مې کړی ښه. ولو شاء الله که الله تعالی اراده کړې وی لجعلهم الله تعالی به ګرځولي ده لره امة واحدة یو امت. الله کولی شو چې تمام مخلوق یو امت ګرځولی وی، لیکن دا اراده الله نه ده کړې. ولکن یدخلو الله تعالی داخلي من یشاء چاته چې خوښه شي فی رحمته په رحمت خپل کې. والظالمون ظالمان ما لهم نه به دوی لره په روز قیامت کې ما لهم نه به دوی لره من ولی څه دوست ولا نصیر نه مددگار. ام اتخذوا من دونه اولیاء ایا دوی نیولی ده د کافرانو د الله تعالی نه سوا اولیاء کومک کوونکي دوستان خدایان. رښتیا د دوی کومک کوونکي د اولیاء معنا نصراء د الله تعالی نه سوی دا نور خدایان چې څومره دي دا د دوی نصرا دي کومک کوونکي. فالله فای جزایه د مسلمانانو اهل علم ورباندې پوهېږي شرط مقدر ده. ها بیا به ترجمه ډیره خوندوره شي. ان ارادو اولیاء بالحق
که دوی رښتیا د اولیاو بالحق اراده لري فالله هو الولی الله تعالی ولی ده الله تعالی ناصر ده په دنیا او آخرت کې وهو یحیی الموت دقه خدای ژوندي کوي مړو لره وهو علی کل شیء قدیر الله تعالی په هر شي باندې قادر ده مخکې بیان د ظالمینو وفیه اختلافهم فیما بینهم بس مناسبت هم دغه یو مناسبت باندې اکتفا کوو مخکې بیان د ظالمینو الله تعالی کړی والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر دلته رب ذوالجلال بیان د اختلاف دلته بیان او ذکر د اختلاف د ظالمانو کوي فیما بینهم وما اختلفتم فيه هغه چې اختلاف کوي تاسو وما اختلفتم هغه چې اختلاف کوي تاسو فيه په دغه کې من شیء له امر د دین نه کوم اختلاف چې تاسو کوي په امر د دین کې په حکمه الی الله جار و مجرور ظرف مستقر متعلق تر مفوضن پورې په حکم و حکم د دې مفوضن الی الله سپارل کړی شوی د الله تعالی ته همدغه خدای به روز قیامت کې فیصله کوي په مابین ستاسو کې ذالکم دا مذکور الله خدای رب زما رب د علیه توکلت په همدغه خدای باندې ما اعتماد کړی ده و الیه انیب دغه الله تعالی ته زه رجوع کوم په کل شیء په هر شي کې رجوع کوم ولې د الله تعالی باندې توکل کړی ده ولې رجوع کوي لانه فاطر السماوات چې مناسبت بین الآیات پیدا سي لانه دغه الله تعالی فاطر السماوات والارض پیدا کوونکی د اسمانونو ځمکو ده جعل لکم الله تعالی ګرځولی ده تاسو دپاره من انفسکم ستاسو د نوع د جنس نه ازواجا ښځې الله تاسو دپاره د تاسو د نوع نه ښځې ګرځولې دي تاسو دپاره بیبیانې چې ګرځولې دي د تاسو د نوع نه جعل لکم من انفسکم ګرځولی د الله تعالی تاسو دپاره من انفسکم من جنسکم ازواجا جوړه یعنې ښځې ها ومن الانعام د انعامونه هم ګرځولې دي ازواجا جوړه ښځې نو ګورې ظاهرا ترجمه ډېره ګډه وډه کېږي ها ظاهرا خو به داسې ترجمه راځي جعل لکم الله تعالی ګرځولی ده تاسو دپاره من انفسکم ستاسو د نوع نه ازواجا ومن الانعام د چارپیانو نه هم تاسو دپاره ګرځولی ازواجا ښځې نو چارپیانو نه خو مونږ ښځې نشته که نه نو داسې به یې ترجمه کوو یو تقدیر راوباسې ټوله ترجمه برابریږي مسلمانانو جعل لکم من انفسکم الله ګرځولی تاسو دپاره من انفسکم ستاسو د ځانونو ستاسو د نوع نه ازواجا جوړه یعنې ښځې ومن الانعام الله ګرځولي دي چارپیانو نم للانعام چارپیانو دپاره ومن الانعام للانعام تفسیر مظهری مې درته ومن الانعام للانعام د انعامو نه انعامو دپاره ازواجا جوړه د انعامو نه انعامو دپاره م جوړه ښځې ګرځولي یزرعکم یخلقکم الله پیدا کوي تاسو لره یا یزرعکم الله تعالی مو ډېروي فیه په همدقه حکمت او تدبیر کې ها ستاسو د ډېرولو طریقه هم دقه ده چې الله تعالی جوړه جوړه پیدا کړي لیس کمثله شیء نشته ده په مثل د الله تعالی باندې هیڅ شی مسلمانانو په دغه آیات کې درته ایسارېږم لیس کمثله شی په دې الفاظو کې ایسارېږم سوال کېږي مقصود دا چې الله مثل نه لري نه پې د مماثلت د خدای نه او قرآن کریم کې نه پې د مماثلت نه راځي لیسا کمثله کاپم په معنا د مثلو سره مثلهم په معنا د مثلو سره نو داسې به شي لیسا مثل مثله نشته ده په مثل د الله تعالی شی نو مقصود خو نه پې د مماثلت ته د خدای نه چې الله تعالی لپاره مماثل څوک نشته ده او په دغه آیات کې نه پې د مماثلت راغله د خدای نه عن مثله له مثل د خدای نه چې د خدای د مثل لپاره مثل نشته ده نو مما ثبت ان له مثل نو دین خو دا معلومیږي چې د خدای د مثل لپاره مثل نشته ده نو توهم دا پیدا کیږي چې خدای لپاره به مثل وي خو د مثل لپاره مثل نشته ده نو مقصود خو ثابت نشو خدای دې وکړي چې مسلمانانو په دې اعتراض باندې را سره پوه شي لیس کمثله اهل علم ورباندې پوهېږي انشاءالله کا په معنا د مثلو سره مثلهم په معنا د مثلو نو داسې به ترجمه شي لیس مثل مثله نشته ده په مثل د الله تعالی د خدای د مثل لپاره مثل نشته ده والامر لیس کذلک مقصود زمون خدا ده چې د خدای لپاره مثل نشته ده نه پې د مماثلت او نه پې د مماثلت علی هذا التقدیر نه راځي یو دوه درې جواب کو خوند به وکړي
اول جواب دا کو بان الکاف زائده چې کاف زائد ده نو لیس کمثله څه معنی لیس مثله د خدای په مثل باندې نه پې د مماثلت ده کاف زائد ده دویم جواب دا کو چې مثلو زائده ده نو لیس کمثله څه معنی کاف په معنا د مثلو سره مثله زائد سو لیکن دا دویم جواب ضعیف ده یو له دې وجه نه چې زیادت ته اسماء راغی زیادت ته اسم او زیادت ته اسم غیر جائز ده ها مثله خو اسم ده زیادت ته اسم جائز نه ده او دویم له دې وجه نه که مثله زیاد کو کنه نو یو غم پیدا کیږي کوم غم جوړیږي کا به داخل شي په ضمیر باندې دخول الکاف علی الضمیر لا یجوز دخول د کاف په ضمیر باندې نه دراوه نو دوه غمه په دې دویم جواب کې جوړیږي یو خو زیادت ته اسم راغی دا نه دراوه او دویم دخول د کاف راغی په ضمیر باندې دخول د کاف په ضمیر باندې نه ده جایز دریم جواب دا کو مسلمانانو چې یو هم زائد نه ده نه کاف زائد ده نه مثل زائد ده نو داسې به شي لیس مثل مثله د خدای د مثل دپاره مثل نشته ده که ته مقصود ترې نه ثابت نشو جواب مقصود ثابتیږي بطریق الکنایه په طریقې د کنایي سره چې خدای د مثل دپاره مثل نشته ده نو مثل خو په طریق اولا سره نشته ده لکه عرب وایي مثلک لا یبخل ستا په مثل خلق هغه بخیلي نه کوي نه پې د بخل راغله مثل د ده نه دا مبالغه ده په نه پې د بخل کې له ده نه مثلک لا یبخل ستا په شان سړی بخل نه کوي نو ته خو په طریق اولا سره بخل نه کوي چې د خدای د مثل دپاره مثل لا نغی نو مثل خو په طریق کنایي ابلغ وي د صریح نه مختصر المعنی مونږ ته وایي دویم مسلمانانو الله وایي لیس کمثله داسې نه وایي الله تعالی لیس له ندنا وليس له شبه وليس له مساوية ولا شكل له ولا مساوية له ولا شبه له ولا ند له په دې ټولو کې نه پرې مماثلت راځي نو ولې الله تعالی وایي لیس کمثله شیء جواب کوي دلته به علمي جواب راشي لا ند له ولا زد له ولا شبه له ولا مساوية له ولا شكل له دیو کې فرق ده ند مشارکت په الجوهریت ته وایي مشارکت په الجوهره یو شی د بل شي سره په جوهر او په ذات کې شریک وي دې ته ند ویلی شي شبه ویلی شي چې مشارکت په کیفیت کې وي یو شی د بل شي سره مشابه وي په صفاتو کې دې ته شبه ویلی شي مساوي دې ته ویلی شي چې په کمیت کې کم کې مشابه وي یو شی د بل شي سره په مقدار کې برابروالی ته مساوات ویلی شي او شکل چې ویلی شي مشارکت په القدر والمساحه چې په قدر او مساحت کې یو د بل سره برابر وي نو لفظ د ند فقط مشارکت په ذات او شبه فقط مشارکت په صفات مساوات مشارکت په الکم ته ویلی شي یعنی مقدار کې شکل مشارکت په القدر والمساحت ته وایي خلاف د مثلونه چې مثلو عام لفظ د ټولو لپاره شاملیږي نو ځکه مثلهي ویلې چې الله سره په ذات کې مشارکت نشته ده په صفاتو کې شریک نشته ده الله سره مثل په کم کې الله تعالی سره مثل نشته ده همدارنګه په القدر والمساحه ځکه مثلهي لفظ عام ده وهو السمیع البصیر له مقالید السماوات الله تعالی لپاره کنجانې الله تعالی لپاره مقالید السماوات مفاتیح خزائن السماوات والارض الله تعالی لپاره د کنجانې د خزانو د اسمانونو ځمکو یبسط الرزق لمن یشاء الله تعالی کلاوي پراخی رزق چاته چې خوښه شي ويقدر تنګي دا د رب ذوالجلال اختیار ده انه بكل شيء عليم الله تعالی په هر شي باندې پوه ده د چا په غنا او د چا په فقر کې چې کوم حکمت ته په دې باندې الله تعالی پوهیږي شرع لكم الله تعالی غوړه کړی ده تاسو لپاره من الدین د دین نه د دې آیات نه د رب ذوالجلال مقصد دا ده ان الاسلام ليس بدین مبتدع د اسلام څه نوی دین نه ده بل هو دین الانبیاء كلهم دا د ټولو انبیاءو دین ده نو اسلام حق دین ده د اسلام نه اخوا چې څوک ته مطالبه د بل دین کوي په مازه بعد الحق الا الضلال
ان الدین عند الله الاسلام د رب ذوالجلال مقصد دا ده چې ان الاسلام لیس بدین مبتدع د اسلام یو مبتدع دین نه ده بل هو دین الانبیاء كلهم دا د ټولو انبیاء دین ده نو دا حق دین شو د اسلام نه چې نور یهودیت او نصرانیت نور ادیان خلق طلب کوي فماذا بعد الحق الا الضلال شرع لكم الله تعالی غوره کړی د تاسو دپاره من الدین د دین نه ما هغه اعتقاد هغه دین او اعتقاد وصا چې حکم کړی به په دې سره نوح علیه السلام او الذي هغه وحینا الیک چې وصیت کړی په دې سره نوح علیه السلام او والذي هغه وحینا الیک چې موږ وحی کړی تا ته وما هغه دین د وصینا به چې موږ وصیت کړی حکم کړی په دې سره ابراهیم او موسی او عیسی ابراهیم علیه السلام موسی او عیسی علیه السلام ته الله موږ دا ورته ویلو ان اقیموا الدین چې تاسو قایم کړئ دین ولا تتفرقوا فيه تفرق او اختلاف مه کوئ په دې دین کې کبر علی المشرکین ډېر لوی ده په مشرکینو باندې دروند ده ما هغه تدعوهم چې تاسو راغواړئ دوی الیه دغه شي ته چې هغه توحید ده ها دا توحید په کافرانو باندې ډېر سخت تمامیږي الله یجتبي الیه الله تعالی غوره کوي دې دین ته د توحید ته من یشاء چاته چې د الله تعالی خوښه شي ویهدي الیه الله تعالی وصل کوي د توحید ځان خپل ته من یونیب هغه څوک چې الله تعالی ته رجوع کوي وما تفرقوا د اهل کتابو تفرق نه ده کړی جداوالی نه ده کړی اختلاف نه ده کړی شکایت د اهل کتابو نه الا مګر کړی ده من بعد ما وروسته دغه نه جاءهم چې راغی دوی ته العلم علم من الکتب السابقة السماویة د اهل کتابو چې اختلاف کړی د علم نه وروسته په مخکینو کتابونو کې دوی ته دا معلومات و بان دین الانبیاء كلهم واحد چې دین د انبیاء ټول یو دین ده د ټولو انبیاء یو دین د ټول انبیاء په اصولو کې متفق دي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم دین باندې راتګ کړی هو الذي جاء به ابراهیم د اهل کتابو ته دا پته وه دا معلومات ورته د علم نه وروسته اختلاف وکړه وما تفرقوا تفرق نه ده کړی اهل کتابو الا من بعد ما جاءهم العلم وروسته راغی نه چې راغی دوی ته علم فی کتبهم د دوی په کتابونو کې بیا ولې اختلاف کو د علم نه وروسته بغیا نه وجې د عناد نه بینهم په مابین د دوی کې رب ذوالجلال وی یاره که رب ذوالجلال نه تقدیر تیر شوی نه وی چې په الحال مجرم ته عذاب نه ورکړي الله به فیصله کړې وه ولولا کلمة که نه وی کلمه سبقت چې تېره شوې ده من ربک له جانب د خدای ستانه الی اجل مسمى تر نیټې معینې پورې که دغه اجل نه وی دغه کلمه لقضی بینهم حالنا فیصله به شوې په مابین د دوی کې په الحال وان الذين بتاقي سراغ کسان اورثوا الكتاب چې ورکړی شوی د دوی ته کتاب قریش مرادي د مکی معظمه کافران مرادي من بعدهم وروسته له د یهودو نصارا والي کتاب نه دغه قریش لپې شک په شک دي منه د قرآن نه مریب قوي شخه مریب معنا په شک کې واقع کوونکی شک یعنی قوي شک فلذلك لوجد التوحید نه پدعو رب خلق اقامت الدین ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې دا توحید دا د ټولو انبیاو دین و د ټولو انبیاو معتقد و ټول انبیا په همدغه اسلام او توحید باندې دي فلذلک فادعو ربله الناس خلق مفعول به ورته ذکر که چاته الی اقامت الدین خپله ورباندې څه کوه خپله خو د توحید قبول کړی خو استقامت ورباندې کوه واستقم علیه استقامت کوه کما امرته لکه تا ته چې امر شوی ده ها رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړله چې یا رسول الله ډېر زر بوډا شولې سپین ږیری شولې ویښتان دې ولې سپین شو زر نبی کریم ورته شیبتنی هود زه صورت هود بوډا کړلم صورت هود کې ما ته حکم شوی واستقم کما امرته د قرآن کریم صورت شورا کې دا ورته حکم شوی واستقم کما امرته نبی کریم فرمای صلی الله علیه وسلم استقامت په دین استقامت علی التوحید دا ډیر ګران شی ده ډیر سخت شی ده دغه آیات د وجه نه زه سپین ږیری شولم ها استقامت امام غزالی رحمت الله علیه افضل و اصعب استقامت ډیر بهترم ده او اصعب هم ده الاستقامت په الدین کالمرور علی الصراط
په دین کې استقامت چې دا د زده لکه پورې صراط باندې مزل کول فإن كل منهم ادق من الشعر واحد من السيف د تورې نه تیره ده هر واحد مرور علی الصراطم تیرېدل په پورې صراط باندې ما دا د ویښته نه نری ده او د تورې نه تیره ده دقسې استقامت هم مسلمانانو ورونو خویندو هر وخت کې به مونږ تاسو دا سوال کوو چې رب ذوالجلاله په دین او په قرآن او په ایمان باندې استقامت را نصیب کړي ها صوفیه کرام وایي کرامت دومره بهتر شی نه ده لکه استقامت ښه شی ده ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم استقامت په اسلام کې استقامت په دین کې بهترین شی ده واورئ مخکې مو قصه کړې وه سر سقطي رحمت الله علیه سر سقطي رحمت الله علیه دا یو لوی ولی الله یو بزرګو د ونې لاندې پروت مخکې دا خبره شوې وه او ونه ورته ګویا شوله ونه ورته وایي سر سقطي رحمت الله علیه ته ونه وایي کن مثلي زما په شانس ونه ورته وایي زما په شان ځان جوړ که سر سقطي رحمت الله علیه ورته وایي کیف اکونو مثلک ستا په شان زه څنګه جوړ سم څنګه ستا په شان ځان جوړ کړم قالت دا ونه ورته وایي یرمی الناس بالاحجار وارمیهم بالاسمار خلک مې په کاڼو ولي زه په میوو باندې ولم خلک مې په کاڼو ولي زه ورته میوې ورکوم خلک ما سره کاڼې را باندې راشړي کاڼې باندې مې ولي زه ورته میوې ورکوم دقسې ځان جوړ کړه سر سقطي رحمت الله علیه ونې ته وایي و چېره تا کې دومره کمال ده یرمیک بالاحجار خلک دې په کاڼو باندې ولي او ترمیهم بالاسمار ته په میوو ولي نو دا د اور غذا بیا ولي په اور باندې ولې سوځېږي دا د اور دپاره غذا بیا ولي خوراک بیا ولي دا ورته یو نقصان ما کې شته د دومره کمالاتو باوجود یو نقصان لرم و کوم نقصان درکې ده و یاره ما کې استقامت نشته ده چې هوا راشي کله مې دې طرف ته کږه کې بل طرف نه هوا راشي دې طرف ته هر طرف ته میلان کوم کږېږم استقامت نه لرم الله تعالی دې موږ ستاسو ټولو ته په بهترین دین اسلام او قرآن باندې استقامت را نصیب کړي ولا تتبع پیغمبر تابعداري مه کوه اهواءهم د دوی د خواهشاتو باطلو وقل پیغمبر وایه آمنتم ما ایمان راوړی بما په هغې کتاب باندې انزل الله چې الله تعالی نازل کړی من کتاب جنس کتاب مراده یعنی بجمیع الکتب المنزله و امرت ما ته امر شوی لأعدل چې زه انصاف وکړم بینکم په مابین ستاسو کې الله ربنا و ربکم الله تعالی زمون خدای ده ستاسو خدای ده لنا اعمالنا ولکم اعمالکم موږ دپاره خپل اعمال دي تاسو دپاره خپل اعمال دي لا حجت بیننا لا خصومت بیننا و بینکم نشته د خصومت زمونږ ستاسو په مابین کې ولې از اعمالنا لا یضرکم و اعمالکم لا یضرنا دقسې تقدیر راو باسي ها ستاسو اعمال مونږ ته ضرر نه رسوي زمونږ اعمال تاسو ته ضرر نه رسوي الله یجمع بیننا الله تعالی به جمعوالی کوي په مابین زمونږ کې ویلیه المصیر الله تعالی ته رجوع د شکایت ته مسلمانانو والذین شکایت والذین کسان یحاجون چې دوی محاجات کې فی الله معنا فی دین الله په دین د الله تعالی کې من بعد ما وروسته له هغه نه استجیب له چې اجابت کړی شوی د دین دپاره د دین اسلام دپاره استجابت شوی ده خلکو منلی ده هغې نه بعد هم دوی څه کوي محاجات کوي دا څوک دي دا کسان هم الیهود والنصارى قال قتادته مفسرین وایي دا یهود و نصارا دي یهود و نصارا بر کتابنا قبل کتابکم و نبینا قبل نبیکم فنحن خیر منکم زمون کتاب د تاسو د کتاب نه مخته ده زمون پیغمبر د تاسو د پیغمبر نه مخته ده نو موږ د تاسو نه بهتر یو ها الله تعالی وایي د اجابت نه وروسته چې څوک محاجات کوي حجتهم د دوی حجت داحدتن ها داحدتن زائلتن و باطله حجت زائل و باطل د عند ربهم په نزد خدای باندې و علیهم غضب د قرآن کریم د الفاظو ترجمه هم ډېره ګرانه د مسلمانانو خدای پاک د مونږو ټولو علماو ته د صحیح تفسیر او ترجمې چې د الفاظو ترجمه رانه صحیح سي وعلیهم په دوی باندې غضب غضب ده ولهم دوی لپاره عذاب شدید لوی سخت عذاب ده الله الذي الله تعالی هغه ذات ته انزل الکتاب بالحق چې نازل کړی د کتاب په حق باندې نتیجه په اختلاف فيه باطل الله تعالی هغه ذات ته چې کتاب په حق نازل کړی نو اختلاف پکې باطل ده او بل خدای نازل کړی والمیزان میزان نازل کړی ترازو
والا که خدای خو ترازو د اسمان نه ده رانازله کړې. جواب کوي میزان نه مراد عدل ده، میزان نه مراد عدل ده. خو د میزان ته عدل نه تعبیر په میزان سره ولې کوي؟ لأن الميزان آلة العدل، ځکه ترازو د آله د انصاف ده. ها خوند وکړه بیا الله الذي الله تعالی غزات انزل الكتاب چې نازل کړی د کتاب بالحق، نو پل اختلاف فيه باطل، اختلاف پکې باطل د والمیزان، الله تعالی را نازل کړی د میزان ترازو. ترازو نه مراد انصاف، خو د انصاف نه تعبیر په میزان سره ولې کوي؟ لأنه آلة الانصاف والتسویه، یا مراد د میزان نه شرع ده، په شرع سره حقوق موازنه کیږي. فانه توازن به الحقوق، په دې سره موازنه د حقوق کیږي. الله تعالی غ ذات ته چې انصاف نازل کړی ده، یا مراد ترنه شرع ده. وما يدريك کوم شي خبر کړي ای پیغمبر لعل الساعه خی قیامت قریب نزدې وي. یستعجل بها الذين تلوار کوي په دې قیامت باندې، الذين کسان ور باندې تلوار کوي لا يؤمنون بها چې ایمان په دې قیامت باندې نه لري، والذين کسان امنوا چې ایمان راوړي مشفقون منها، هغه ویریدونکي دي د قیامت نه، ويعلمون پوهیږي انها د قیامت الحق حق ده. الا خبردار، دې ته حرف تنبیه وي، ها حروف مزده کوي. الا خبردار ان الذين بتاقي سرا کسان یمارون په الساعه، چې دوی شک کوي په قیامت کې، مجادله او شک کوي. یمارون یشاکون په الساعه، چې دوی شک کوي په قیامت کې. لفی ضلال، په گمراهی کې دي. بعید عن الرحمه، د رحمت نه لري. ها الله لطیف بعباده، الله تعالی ډیر مهربانه ده په خپل بندگانو باندې. الله تعالی مهربانه ده په خپل بندگانو باندې. يرزق الله تعالی رزق ورکوي من یشاء، چاته چې خوښ شي. وهو القوي، الله تعالی قوي ذاته، العزیز غالب ذاته. من کان یرید حرث الدنیا، من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه. مخکې بیان دی لطف دی الله تعالی. الله لطیف بعباده، لطف الله مع العباد، لطف دی الله تعالی سره د بندگانو نو. وفيه بیان التفصیل لطف الله تعالی، په دې کې رب ذوالجلال د خپل لطف تفصیل بیانوي. من کان یرید حرث الاخره، مقصد د دې آیاتونو مسلمانانو دا شی ده، څوک چې اعمال کوي د اعمالو نه فصل د آخرت مراد وي، ثواب د آخرت. الله تعالی وایي موږ د دې لپاره په خپل اعمالو ثوابونو کې زیاتوالی کوو. او چې څوک د اعمالو نه مقصد دنیا وي، الله وایي دنیا ورکوم، خو ما له فی الاخرة من خلاق. دویمه سپاره کې تیر شوي حجانو کې دوه ډلې دي، یو فرقة ممدوحة بل فرقة مذمومه. فرقه ممدوحه دا ده چې کله حج ته لاړ شي، عرفات غونډۍ باندې ودرېږي، بیت الله شریف ته مخامخ شي، په مینا او په صفا او په مروه په ټولو مقدساتو کې بیا دعا داسې کوي: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه. الله دنیا کې ماته حسنه راکړي، په آخرت کې ماته حالت حسنه راکړي. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، دا خلک دي چې دوی لپاره حصې د دنیا دي. او بعضې خلک داسې وي چې خدای 12 لکه کالدارې یا 3-4 لکه افغانۍ مې ورباندې تلي دي، خدای په 10 چنده یې راکړي. د دنیا سوالونه کوي که نه، خدای ښه مې سرمایهدار کړي. په دې باندې هم پوه شوي دي چې هره حج کې دعاګانې قبلیږي په عرفات کې، بس فقط د دنیا سوال کوي، د آخرت نه کوي. نو رب ذوالجلال چې څوک مقصد د اعمالو نه صرف دنیا وي، دنیا ورته ورکو، دنیا ورته ورکو، خو ما له فی الاخرة من خلاق. من کان یرید، غرض دی الله تعالی ترغیب الی الاعمال ده. ها هغه څوک چې اراده لري حرث الاخرة، د فصل د آخرت، د پټي د آخرت، نو دلته مراد ترېنه ثواب ده. ښه مسلمانانو، من کان یرید حرث الاخره، هغه څوک چې اراده لري حرث الاخره، د ثواب د آخرت، نزد له موږ زیاتوالی کو د لره په حرثه، په عمل د ده کې. ومن کان یرید حرث الدنیا، هغه څوک چې اراده لري د فصل د دنیا، یعنی متاع د دنیا، په خپل عمل نه مقصد صرف دنیاوي، نؤته موږ ورکو دته منها د دنیا نه. وما له نه به د لره په الاخرة، په آخرت کې من نصیب حصه. ام لهم شرکاء، دا کفار مکه دی پاره شته د شرکا او خدایان شریکان،
داسې خدایان دوی لري شرعو لهم من الدین چې دغه شرکاو غوره کړی دوی دپاره له دین نه ما هغه دین لم یأذن به الله چې حکم نه ده کړی په دې باندې الله تعالی. آیا د مکې معظمې کافران داسې خدایان لري چې داسې دین ورته غوره کړی چې الله ورباندې حکم نه ده کړی؟ یاره خدای وایي که دا یوه خبره نه وای چې ازل کې مانه تقدیر دا تېر شوی دی چې مجرم ته فی الحال عذاب نه ورکوم، که دا کلمه نه وای ما به ورسره کتل فی الحال. ولولا کلمة الفصل که نه وای کلمه د فصل او د تاخیر د عذاب، دا کلمه د جدایي نه وای چې تاخیر د عذاب ده، لقضی بینهم حالا دقسې به ترجمه برابرو ها فیصله به شوی په مابین د دې کې فی الحال. وان الظالمین الله وای په تحقیق سره ظالمان لهم دوی دپاره عذاب عذاب د علیم دردناک عذاب په قیامت کې. تر الظالمین ته به ګورې ظالمان مشفقین ویریدونکي وي په روز قیامت کې مما من جزاء ما کسبو له جزا د هغه اعمالو نه چې دوی کړي دي، وهو دا جزا د اعمالو واقع بهم دا به واقع کېدونکي په دوی باندې بشارت ته. والذین آمنوا کسان چې ایمان یې راوړی ده او د ایمان سره سره عملو الصالحات اعمال صالحه هم کړي دي فی روضات الجنات په باغچو د جنت کې به لهم دوی دپاره ما یشاءون هر هغه شی ده چې دوی غواړي عند ربهم. بس چې جنت کې چې شی دوی غواړي که نه د جنت صفت دا د مسلمانانو که چا درته ویلي چې جنت تعریف راته وکړه ورته د جنت صفت دا ده تعریف یې دا ده ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون وفیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین. نن سپاره کې به راشي 25مې سپارې په نن ترجمه او تفسیر کې به راشي وفیها ما تشتهیه الانفس زړه چې څه غواړي په جنت کې میلاویږي. او مسلمانانو د تمامو ارمانونو پوره کولو ځای هغه جنت ته خدای دې را نصیب کړي. ها دنیا خو د ارمانونو کور ده، بس هر وخت کې به ارمانجن هر شي به ارمانجن. بادشاهان بیا چې څومره ارمانونه لري، وزیران بیا چې څومره ارمانونه لري، خدای دې بیا ترې وساتي هغوی بیا ډېر زیات ارمانونه. یو سړی هم داسې نشته ده چې په تمام معنا سره ارمانونه فري. ها واحد ترین یو کور، واحد ترین یو ځای چې تمام ارمانونه د انسان پوره کېږي هغه څه ده؟ جنت ده. ها جنت کې ټول خواهشات دي، جنت کې ټول خوندونه دي، جنت کې ټول مزې او چرچې او چکرې دي، خوراکونه دي. بس داسې خوشحالي ده پکې، نه پکې تبه شته ده، نه پکې زکام شته ده، یو قسم بیماریم نشته ده، نه پکې پرهیز شته ده چې دنیا کې د ډاکټران پرهیز کړي، او نه پکې انتظار شته. دنیا کې خو چې څوک مثلا یو نعمت غواړي، مثلا واده غواړي، دنیا انتظار ورته کوي، اول خو ورته پیدا کېږي نه، بیا چې پیدا شي پته نه لګېږي چې دا به څرنګه رشته وي، او بیا چې رشته پیدا شي بیا 2-3 کلو کې واده و بیا غیره بعد. داسې ډېرې مسئلې دي په هر نعمت باندې د الله تعالی دنیا کې ښه ستومانه کېږي. ها او جنت کې ستوماني نشته ده، جنت کې انتظار نشته ده. حتی حدیثو کې راځي هلته به بیان وکړو انشاءالله سورة الواقعه کې 28مه سپاره کې فی روضات الجنت لهم ده. بس دا مختصر تعریف ده د جنت. لهم د جنتانو دپاره ما هغه شی دی شاؤون عند ربهم چې دوی غواړي په نزد د خدای باندې. ذلک هو الفضل الکبیر دا لوی فضل ده. ذلک دا مذکور ذلک الذي یبشر الله دا مذکور الذي هغه یبشر الله هغه شی ده یبشر الله چې زیری ورکړي الله تعالی عباده بندگانو ته. کومو بندگانو ته الله زیری ورکړي؟ الذین کسان آمنو چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات نیک اعمال یې کړي. قل پیغمبر ورته ووایه لا اسألکم زه سوال نه کوم له تاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې اجرا مزدوري نه غواړم. و کافرانو مزدوري نه درنه غواړم، تنخوا نه درنه غواړم، خو یو شی درنه غواړم الا المودة فی القربه مګر درنه غواړم محبت په خپلولۍ کې. یعنی رسول الله مقصد دا د خیر ده که ایمان نه باندې نه راوړئ، دین اسلام نه قبلوئ، صرف د قرابت لحاظ مې وکړئ، د خپلولي لحاظ مې وکړئ. په قریشو کې داسې یوه پلري نه وه چې د رسول الله پکې رشته او قرابت نه و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي او پیغمبر ته ورته ووایه الله ورته وایي درنه مزدوري نه غواړم لکن اسألکم ان تودوا قرابتي ما سره په د خپلولۍ کې جفا مه کوئ، ما ته ضرر رسانی مه کوئ، ضرر مه رسوئ، خیر د خپلولۍ لحاظ مې ورساتئ. الا المودة فی القربه یعنی الا ان تحفظوني قرابتي
زما د قرابت لحاظ وکئ وتودون ما سره مینه وکئ وتصلو رحمي زما د خپلولۍ خاطر وکئ الا المودة فی القربه ومن یقترب الله تعالی وایي څوک چې کسب وکړي حسنة د حسنې نزد نیکي نزد له موږ زیاتو د دې پاره پیه په دې کې حسنا ښایست ان الله غفور الله تعالی بخونکی ده شکور الله تعالی شکور ده دا معنا ونه کوي چې شکر گزار ده دا معنا قدردان ده د بنده د اعمالو قدردانی کوي شکایت ته ام یقولون ای دا کافران وای افترا علی الله کذبا محمد په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړي دي پیغمبر ته الله وایي محمد ته دروغزن نه که تا دروغ جوړ کړي وای کنه الله تعالی به ستا په زړه باندې محو راوستی وه سختوالی به الله تعالی راوستی و قرآن به درنه پورته کړی په ای یشاء الله که اراده کړی الله تعالی که اراده وکړي الله تعالی په ای یشاء که اراده وکړي الله تعالی یختم سختوالی به راولي مهر به ولګي الله قلبک ستا په زړه باندې یعنې هلاک به دي کړي ویمحو الله الباطل الله تعالی ختموي باطل دویم ویحق الحق الله تعالی ثابتوي مضبوطوي غالب کوي حق بکلماته المنزله په کلماتو منزله سره انه د الله تعالی علیم علیم ذات بذات الصدور په خاوندانو د سینو باندې وهو الذي الله تعالی غذات یقبل التوبه عن عباده چې قبلی توبه د بندگانو نه الله تعالی غذات ته یقبل التوبه عن عباده چې توبه د بندگانو نه قبلای خو توبې دپاره شرائط د توبه النصوحه ویعفو الله تعالی عفو کوي عن السیئات د سیئاتو نه ویعلم الله تعالی علم د ما په غشي باندې تفعلونه چې تاسو یې کوئ ویستجیب الذین معنا یجیب الله د ویستجیب الذین اجابت کې هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي دي د رب ذوالجلال ان یجیب الله دعاء المؤمنین ویستجیب اجابت کوي الله تعالی الذین کسانو لره آمنو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات یستجیب لپاره الذین آمنو فاعل نه کوي الله اجابت کوي الله دلته ګوره ترجمه نه برابریږي چې نحوي لحاظ پکې ونه ساتو ترجمه رانه ګډه وډه کېږي ویستجیب الذین اجابت کې هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی باندې څه شي اجابت کې دا به نه ویستجیب معنا یجیب الله قبلی الله تعالی دعاء الذین آمنوا وعملوا الصالحات دعا اجابت کی الله تعالی الذین آمنوا کس موصول سره د صلې نه مفعول به به کوي الذین کسانو لره آمنوا چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي ویزيدهم الله تعالی زیاتی دوی لره من فضله له فضل خپلنا الله تعالی ورته فضل زیاتی والکافرون کافران تخویب ده لهم دې لپاره عذاب شدید عذاب سخت ها دلته الله ولو بسط الله الرزق لعباده مسلمانانو ترجمه به ښه برابرو دا جواب د عما قیل د یو اعتراض نه د مخکې آیاتونو نه یو اعتراض پیدا کیږي مخکې آیاتونو کې تیر شو الله لطیف بعباده الله تعالی ډیر مهربانه ده په بندگانو باندې او الله تعالی قبلونکی د توبې ده نو یو سوال پیدا کیږي چې الله څنګه مهربانه ده که مهربانه وای هر سړی به کرولپتی پیدا کړی هر سړی ته په لکونو په کرولونو سرمایه ورکړې وه نو څنګه خدای مهربانه ده که خدای مهربانه وای د هر چا به داسې بنګلې به وي داسې ګاډې به وي او داسې ځمکې به وي او داسې سرمایې به وي نو رب ذوالجلال چېرته مهربانه ده خدای جواب کوي چې هر چا ته الله تعالی رزق نه کولاوئ که الله تعالی هر څوک کرولپتي ګرځولی وای که نه لبغوا فی الارض سرکشي به یې کړې وه په ځمکه کې مال چې زیات شي که نه بیا بدماشي پیدا کوي مال چې زیات شي ګمراهي راولي مال چې زیات شي خواهشات پیدا کېږي مال چې زیات شي خلک ظلم کوي مالونه چې زیات شي خلک کبر کوي مالونه چې زیات شي کله خواهشاتو ته توجه راځي بیا غفلت پیدا کېږي بیا بزدلي راځي بیا نظام ګډوډ کېږي ولو بسط الله الرزق که الله تعالی کولاو کړی وی خلاص کړی وی پراخ کړی وی الرزق رزق لعباده بندگانو لپاره لبغوا خامخا به سرکشي کړې وه فی الارض په ځمکه کې هر څوک دا پیسه چې ډېره شي که نه مسلمانانو خیر دی یوه خبره درته کوم یو درې شیان عجیبې نیشې دي یو قدرت هم نیشه لري یو قدرت څه ده چې هر چا ته قدرت ورکړی شي دا قدرت هم یو نیشه ده که یو سړی هوښیار وي که نه د دغه قدرت د وجې نه نه بېهوشه کېږي یاره خو چې سړی هم پالې پلام وي که نه او قدرت هم ورته غټ قدرت ورکړی شي بیا یې برداشت نه شي کولی
بې برداشته نشي کولی. معاشرې کې موږ ستاسو ګورو بعضې خلک چې قدرت ته ورسیږي وزن یې کم وي، صلاحیت او استعداد یې کم وي، قدرت یې د صلاحیت او استعداد نه اخوایي که نه، یاره نادر حرکات یې نه صادرېږي چې سلام ورباندې اچې مخکې به اعوذ بالله ورته وایي چې خدای پاکه د سلام جواب به راکړي که نه. دومره یو سړی وی ټکټر کې سپور شوی، بیا خلکو ته ویلي چې زمیني مخلوقه زه په درنه لاړم اسماني شولمه، زمیني مخلوقه خدای پامان زه درنه لاړم اسمانونو ته. بهرحال خدای داسې وایي قدرت هم یو نشه لري. الله تعالی دې موږ ستاسو د داسې قدرت نه وساتي چې موږ ستاسو بیهوشه کړي. عباد الله نه عباد الله ته توجه ونه کړو. دویم دا ډیره پیسه قرآن داسې وایي دا هم یو نشه لري. سړی مست کي، سړی نشه سي، بیا په ځان باندې چېرته پوهېږي، ظلمونه کېږي، کبر ترېنه کېږي، عجب ترېنه کېږي که نه، خواهشات یې ډېر زیات سي، کنټرولولی نه شي هغه دنیا. الله تعالی راته وایي دا بل هغه کې صورت زخرف کې د دنیا د مذمت بیان الله تعالی په نن سپاره کې کوي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا خامخا به سرکشي کړې وه په الارض، لیکن الله هر چاته سرمایه چې ورکوي د اندازې مناسب ولکن ينزل الله تعالی نازلین رزق بقدرین په اندازې سره ما یشاء چې الله تعالی وغواړي. انه بعباده د الله تعالی په بندګانو باندې خبیر بصیر خبردار د بصیر لیدونکی ده. وهو الذي الله تعالی هغه ذات ته ينزل الغیث چې نازلوي باران من بعد ما قنطوا وروسته له دې نه چې خلک ناامیده شي، خلک د باران نه ناامیده بیا الله تعالی بارانونه راولي. وینشر الله تعالی خوروي، وینشر الله تعالی خوروي تیتی رحمته رحمت خپل باران. وهو الولي الله تعالی دوست ذاته محسن ذاته الحمید ستایل کړی شوی ده په اعتبار د ذات سره. ومن آیاته لنشانات دلایل د قدرت الله تعالی نه، دلایل عقلیه برای قدرت الله تعالی. خلق السماوات والارض لنشانات نه خلق السماوات پیدایش د اسمانونو ده والارض د ځمکو. وما هغه شیان بث فیهما چې الله تعالی خواره کړي دي پیدا کړي په اسمانونو ځمکو کې من دابة د دابې نه. وهو د الله تعالی علی جمعهم پر جمع کولو د ټولو مخلوقاتو باندې اذا یشاء چې کله الله تعالی وغواړي قدیر قادر ده. الله وایي چې څومره مصیبتونه درته رسیږي الله چاته به ذات مصیبت نه رسوي، خیر رسوي شر نه رسوي. چې څومره مصیبتونه رسیږي ستاسو د اعمالو نتیجه ده. تخویب ده وما اصابکم من مصیبت هغه چې رسیږي تاسو ته د مصیبت نه په بما کسبت ایدیکم په سبب د اعمالو چې کړي دي ستاسو لاسونو، یعنې ستاسو د ګناهونو نتیجه ده. ویعفو الله تعالی عفو کوي عن کثیر د ډېرو ګناهونو نه. وما انتم بمعجزین الله تاسو نه عاجز کوونکي الله تعالی لره چې الله عاجز کې ځانونه ترې نه خلاص کړي په الارض په ځمکه کې. وما لكم نشته د تاسو لره من دون الله د الله تعالی نه سوا من ولی څه دوست هم نه لرئ ولا نصیر نه مددگار. ومن آیاته له نشاناتو د قدرت د الله تعالی نه الجواری کشتۍ دي په البحر په دریاب کې کل اعلام کل جبال. د الله تعالی په قدرت باندې بهترین دلیل د غرونو په شان کشتۍ په دریابونو کې میاشتو میاشتو ډکیږي، په میاشتو میاشتو کې تشیږي. دومره لوی لوی کشتۍ دي. ای یشاء الله تعالی که وغواړي یسکن الریح آرام به کړي الله تعالی هوا، هغه هوا چې دا کشتۍ ورباندې روانه الله کولی شي چې ویدرئ په یزلل نه وبګرځي دا کشتۍ روا کې دا ثواب ته ولاړې علی ظهري په شا د دریا باندې بیا به د چاپلار روانې کې نیشي روانولی. ان فی ذلک په دې مذکور کې لآیات دلایل دي لکل صبار شکور د هر صبار شکور دپاره. څه معنا لکل مؤمن په دې کې نشانات د هر مؤمن دپاره. بار بار دا خبره کوم چې الله تعالی قرآن کې تعبیر د مؤمن نه په صبار شکور سره ولیکئ. مسلمان دپاره پکار ده چې دی د خدای په نعمتونو باندې شاکر وي او د خدای په مصیبتونو باندې څه صابر وي. صحیح ده مسلمانانو چې صبر پکې نه کامل مؤمن نه ده، چې شکر پکې نه کامل مؤمن نه ده. الایمان نصفان نصف په صبر و نصف په شکر او یوبقهن بما کسبوا. یا الله تعالی کولی شي که الله وغواړي هوا به ارامه کي باد به او یوبقهن یا الله تعالی هلاک دا کشتۍ بما په اعمالو باندې کسبو چې دوی کړي ده. ویعفو عن کثیر الله عفو کوي څه معنی نجات ورکړي ډېرو خلکو ته. عن ویعفو الله تعالی
تعالی عفو کوي نجات ورکوي عفو کوي عن کثیر د ډیرو نه ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا دا د یوبقهن دپاره علت الله کولی شي چې وغواړي چې هلاکي کړي څه دپاره لیعلم الذین دا علت ته او یوبقهن دپاره علت ته صحیح د مسلمانانو ویعلم الذین لپاره د دې چې پوه شي هغه کسان ینتقم من اهل السفینه دا واو عاطفه د معطوف علیه مقدر ده بیا به ترجمه خامخه برابریږي انشاءالله لینتقم الله تعالی کولی شي چې هلاکي کړي چې انتقام اخلي له اهل د کشتۍ نه دا د کشتۍ خلکو نه انتقام ولیعلم الذین پوه شي هغه کسانو یجادلونه چې دوی مجادله کوي فی آیاتنا زموږ په آیاتونو کې بالتکذیب په دې باندې پوه شي ما لهم من محیص چې نشته د دوی دپاره من محیص خلاصوالی من العذاب د عذاب نه فما اوتیتم من شیء الله هغه چې درکړی شوی دی تاسو ته د یو شي نه په وچه کې درکولی شوی دی یا په دریاب کې په متاع الحیات الدنیا دغه کوم شیان چې دنیا کې تاسو ته درکړي شوي دي دا متاع د ژوند د دنیا ده د الله په نسبت باندې چې څومره ثوابونه او اجرونه دي هغه بهتر دي وما عند الله هغه چې په نزد الله تعالی باندې ده خیر منها دا بهتر ده له دې نه و ابقا ډېر پاتې کېدونکی ده بهتر ده کم من و کیفن ښه د کم و د کیف په لحاظ سره بهتر ده للذین هغه چا دپاره ما عند الله چا دپاره للذین هغه کسانو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړی وعلی ربهم یتوکلون په خدای باندې توکل کوونکي دي او الذین هغه کسان یجتنبونه چې دوی پرهیز کې ځان ساتي کبائر الاثم د کبایرو ګناهونو نه والفواحش د قبائحو نه ځان ساتي فواحشو نه زنا او معاصي نه و اذا ما غضبو چې کله دوی په غصه شي هم یغفرون دوی بخښنه کوي او الذین هغه کسانو دپاره ما عند الله بهتر دغه کسانو دپاره استجابو لربهم چې دوی اجابت کړی د حکم د خدای لره والذین کسان استجابوا معنا اجابوا دوی اجابت کړی لربهم حکم د خدای لپاره واقاموا الصلاة اقامت د لمانځه کړی و امرهم امر د دوی شورا مشوره بینهم په مابین خپل کې و مما رزقناهم الله تعالی چې دغه مالونو نه چې موږ دوی ته ورکړي ينفقون نفقه کوي خرچې کوي والذین کسان لپاره ما عند الله بهتر ده اذا اصابهم البغي چې ورسیږي دوی ته ظلم یعنی ظالم ورسره ظلم کې هم ینتصرون هم ینتقمون فقط انتقام اخلي انتقام اخیستل د ظالم نه روا دي تاسو ته مخکې ویل شوي په شپږمه سپاره کې ها چې چا ظلم در سره وکړه دوه شیان دي عزیمت ته رخصت ته دا زده کوي مسلمانانو ها رخصت دا ده چې د ظالم نه انتقام واخلي څه معنی یو لس کوتکۍ وهلی لس کوتکۍ ووهه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما والجروح قصاص د ټولو آیاتونو نه دا معلومیږي چې د ظالم نه انتقام اخیستل بقدر ظلم دا رخصت ته مسلمانانو صحیح ده رخصت خو عزیمت دا ده بهتر کار دا ده چې نه انتقام وانخلي اوس چې عزیمت عدم انتقام سو عزیمت دپاره درې مرتبې دي یو اعلی مرتبه یو اوسط مرتبه بل ادنا مرتبه اعلی مرتبه دا ده انتقام هم ماخله ښکاره احسان هم ورسره وکړه خوند کوي ښه په دغه سنت او په دغه عزیمت باندې تبلیغان ورونو ډېر ښه عمل کړی ده چې څوک ظلم ورسره وکړي بیا دوی ته سپیم ورکوي عطر هم ورکوي بجای دی چې انتقام خو یو ورې نه اخلي نور ښکاره احسان ورسره کوي درمیان مرتبه د عزیمت دا ده چې احسان ورسره وکړه پټ ورسره وکړه او ادنا مرتبه دا ده چې احسان نه ورسره کوي خو انتقام هم نه اخلي ښه وجزاء السیئات الله تعالی وایي جزا د سیئې جزا د بدۍ چې د سیئة بدي ده مثلها جزا د بدۍ بده نه وي جزا د بدۍ بدي نه وي جزا د بدۍ د بدو جزا بده نه وي خو رب ذوالجلال بده ورته ویلي مشاکلتن یې له دې وجې نه بده ورته ویلي چې د عفو نه خو بده ده که نه عزیمت خو دا چې عفو دې کړی وی چې عفو دې ونه کړله که نه رخصت باندې د عمل وکړ نو د عفو په نسبت باندې بده ده دوه جواب وشو ها فمن عفا هغه څوک چې عفو وکړي عن ظلم صاحبه له ظلم د صاحب نه عفو وکړه فمن عفا هغه څوک چې عفو وکړه له ظلم د صاحب نه واصلح بینه وبین
بین ظالمه او صلح وکړي په مابین د ده په مابین د ظالم کې، یعنې صلح ورسره وکړي. والصلح خیر، فاجره علی الله، اجر په الله تعالی باندې ده. انه لا يحب الظالمین، الله تعالی مینه نه کوي د ظالمانو سره. الله تعالی مینه نه کوي د ظالمانه دا ده چې الله تعالی عذاب ظالمانو ته ورکوي. ولمن انتصر، هغه څوک چې انتقام واخلي بعد ظلمه، وروسته له ظلم د ظالم نه انتقام واخلي، فاولئک دغه کسان ما علیهم من سبیل، په دوی باندې ګناه نشته خو انتقام یې اخیستی ده. انتقام د ظالم نه روا ده بقدر ظلم. چا باندې ګناه ده؟ انما السبیلو، لاره د مؤاخذې څه ده؟ انما السبیلو ګناه چې ده یعنې لاره د مؤاخذې چې ده علی الذین، په کسانو باندې ده یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو باندې، ویبغون فی الارض بغیر الحق، سرکشي کوي فسادونه کوي په ځمکه کې بغیر الحق. اولئک الله وایي دغه کسان لهم دوی دپاره عذاب علیم، دردناک عذاب ده. ولمن صبر وغفره، هغه چا چې صبر وکړلو، وغفر الظالم، بخنه وکړله ظالم ته، ان ذلک لمن عزم الامور، ان ذلک لمن خیر الامور. څومره عجیب خوند کوي قرآن. ولمن صبر، چا چې صبر وکړ، وغفر الظالم، ظالم ته بخنه وکړله، ان ذلک دغه کار لمن عزم الامور، لمن خیر الامور. ومن یضلل الله، هغه څوک چې ګمراه کړي الله تعالی ده لره، مخکې بیان الظالمین وفيه بیان التوحید وعذاب الظالمین، دلته بیان د توحید و بیان د عذاب د ظالمانو ده. ومن یضلل الله، هغه څوک چې ګمراه کړي الله تعالی ده لره، فما له من ولی، نه به د دې لپاره څه دوست یهدیه چې ده ته هدایت وکړي، من بعده، وروسته له ادلال د الله تعالی نه. یاره چې څوک خدای بېلیارې کړي که نه، څوک هم په لیاره کولی نه شي. که داسې وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر کوشش په خپل تر ابو طالب باندې وکړ، خو چون الله ګمراه کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هدایت ونه شو کولی. انک لا تهدی من احببت وترى الظالمین، ته به ګورې ظالمان لما رأوا العذاب، چې کله دوی وګوري عذاب، یقولون ظالمان به وایي هل الی مرد من سبیل، ایا شته د واپس کېدلو د دنیا ته من سبیل، څه لیاره د دنیا ته څه چل ول جوړېږي چې دنیا ته واپس شو، بهترینه بزرګي وکړو. وتراهم، ته به ګورې دوی لره یعرضونه، پیش کولی به شي دوی علیها په دې اور باندې. یاره چې اور باندې پیش کېږي دا سرونه به ډېر ټیټ نیولي، او په دې کنجونو د سترګو باندې به جهنم ته ګوري. سړی چې کومې بلا نه ډېر ډارېږي که نه، نیغ نیغ نشي ورته کتلی، داسې په دا کنجونو ورته ګوري. کل مقتول الی السیف، لکه مقتول سړی چې تورې ته ګوري. مقتول سړی چې یو سړی اعدامیږي تورې ته داسې پټ پټ ګوري، دقسې به جهنمیان د اور ته ګوري. دغه مقصد د مسلمانانو. قرآن په محاوره د عربو نازل ده. وتراهم، ته به ګوري یعرضون علیها، پیش کولی به شي دا کافران علیها په دې اور باندې، خاشعین معنا خائفین، دوی به ویرېدونکي من الذل، د ذلت د وجې نه، ینظرون الی النار، دوی به اور ته ګوري من طرف خفي، د نظر پټ نه، داسې پټ نظر کالمقتول الی السیف. وقال الذين آمنوا، ویا کسان چې ایمان یې راوړی ده مؤمنان به څه وایي؟ ان الخاسرین الذین، نقصانمن چې ده وای باغه کسان، ان الخاسرین، نقصانمن کسان، ناکام کسان، الذین، هغه کسان ناکام دي، خسرو انفسهم، چې دوی نقصانمن کړي دي ځانونه، واهلیهم، اهل یوم القیامه، په ورځ د قیامت کې. الا خبردار، ان الظالمین، په تحقیق سره ظالمان، فی عذاب مقیم. ان یو حرف ته د حروف مشبه بالفعل نه، اسم منصوب خبر مرفوع غواړي، اسم منصوب خبر مرفوع غواړي. ان بان، غالبا دقسې شعر شمه راوړي. ان بان کان لکن لیت لعل، ناصب اسمند، رافع در خبر، ضد ماوله. الظالمین اسم دی ان د منصوب ده، ځکه د جمع مذکر سالم د حالات النسبی جری په یې ما قبل مکسور سره ده. هم مسلمون، جاءنی مسلمون، هم مسلمون، رأيت مسلمین، مررت بمسلمین. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، په اعتبار متعلق سره خبر ده. دعا کو مسلمانان ورونو. امین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن
وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة وفي القبر مونسة وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن. اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم احفظنا من شر النفس والشيطان، اللهم احفظنا من شر النفس والشيطان. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.